أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. سورة طارق مکی سورت تے پدے کے ولس آیتنا یو رکو دا دی سورت د مخکینی سورت سره ربط هغه دا دی چې په مخکې سورت کې ذکر د نزول د عذابو په مخکینی قومونو باندې او په دې سورت کې ذکر د عذاب دی په موجوده منکرینو باندې سره د مهلت ورکولو. نو الله پاک قسم خوري چې والسماء والطارق او قسم ده په اسمان والطارق او پراتلون کی د شپې وما ادراک ما الطارق او څه خبر در کړی دی تا ته چې سره طارق راتلون کې د شپې دا څه دی. و الله پاک فرمای النجم الثاقب هغه ستوره ځلیدونکی دی. ان كل نفس لما عليها حافظ نشته هیڅ یو نفس مگر شته په هغه باندې حافظ حفاظت کوونکی. وز دا حفاظت کوونکی څه شی دی؟ نو یا مراد د دینه الله پاک دی چې فالله خیر حافظا وهو ارحم الراحمین. الله بهتر حفاظت کوونکی دی او هغه د ټولو نه زیات رحم کوونکی. یا د حافظ نه مراد کرامن کاتبین دی چې هغه نگرانی کوي د اعمالو د انسان. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. او یا مراد د حافظ نه هغه فرشتي دي چې الله پاک د انسان د حفاظت لپاره مقرر کړي دي چې 10 فرشتي د ورځې او 10 د شپې. او دلیل سورة رعد له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله. چردو سرا معقبات دی نگرانی کون کی فرشتے دی من بين يديه ومن خلفه چی مخ کی او شات ردو سر دی يحفظونه من امر الله د دې انسان د حفاظت لپاره مقرر دي د دو حفاظت کوي د الله په حکم. کله چې الله پاک ترسو پورې غواړي نو دا فرشتي د انسان د حفاظت لپاره حفاظت کوي. کله چې الله پاک د انسان څه فیصله مقرر کړي څه تکلیف یا داسې حالت انسان ته راځي چې د الله د طرف نه مقرري نو دا فرشتي یو سیټ شي. نو الله پاک فرمایي چې یقینا
ان کل نفس نشته هیڅ یو نفس مگر په هغه باندې حفاظت کوونکی فرشته ده یا حفاظت کوونکی په هغه باندې دی ساتونکی دی د هغه ودې ګوري انسان مما خلق چې د څه نه دی پیدا کړی شوی دی خلق من ماء دافق پیدا کړی شوی دی د هغه اوبو دافقن ټوپ وهونکو یخرج چې راوځي من بین الصلب والترائب د مین د شا او د سینې یعنی د نارینه د ملا او د زنانه د سینې نه د دې وجې نه مفسرین لیکي چې دا سینه دا د زړه ته نږدې نو د مور سره د بچو شفقت په نسبت د پلار باندې سیوای ځکه ملا دا لري د زړه نه او سینه نږدې د زړه ته نو د مور شفقت دا سیوا دی د پلار د شفقت نو الله پاک فرمایي چې انسان کله خپل اصلیت ته وګوري نو دی به بیا د الله پاک نافرمانی هم نه کوي او انکار به هم نه کوي د الله پاک د قدرتونو نه او یا د بعث بعد الموت نه ځکه انه علی رجعه لقادر الله پاک فرمایي انه علی رجعه یقینا دغه الله پاک علی رجعه په واپس کولو د هغه لقادر خامخا قادر دی یوم تبل السرائر په هغه ورځ چې ښکاره به کړی شي رازونه یعنی په کومه ورځ باندې چې امتحان واغستی شي د رازونو دا هغه ورځ ده چې د انسان ټول حالات دا برښکاره شي چې تا حسد کړو د چا سره دشمنی دي ساتلی وه بغض دي ساتلی و په کم نیت باندې تا عبادت کړی او په کم نیت باندې تا د چا سره خیرخواهي کړې وه دا ټول هر څه دا به راښکاره شي نو چې کله انسان دا هر څه ویني نو دی به په خپله باندې په دغه ټیم اقرار وکړي چې ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها دا کومه معامله ده الله پاک دی خو زمونږ هغه معمولي د زړه هغه راز هغه په دې کې هم نه دی پاتې شوی دا خو زمونږ د دوو کسانو په منځ کې یوه پټه معامله او پټه خبره وه موږ د چا سره په ظاهره د نیکۍ په طرز و طریقه کې چې کوم راز پټ کړی و خدای هغه خو هم راښکاره دی په دې کې خو هیڅ شی پټ نه دی پاتې شوی د دې وجې نه په یو حدیث شریف کې دی چې کله یو انسان چې د هغه نیکیانې دا به سیوا شي په بدو باندې بیا به الله پاک ځان ته رانږدې کړي دی به په دې زړه کې هم وایي چې بس زما خو هر څه برابر شو نو الله پاک به یې رانږدې کړي ده ته به وایي چې زما بنده پلانکی ګناه چې دې کړی وه دې یاد دی دی به وایي چې الله پاکه بلکل بیا به وایي چې پلانکی دې کړی و پلانکی دې کړی و هغه ګناهونه به ده ته
ذکر شي چې د په تصور کې به هغه ګناه نه حسابېده. مثلا مفسرینو لیکلی دي چې دته به وویلی شي چې ته چې کله د جومات نه ووتې او په لاره کې تا لاړې تو کړې چې په دې باندې د عامو انسانانو تله راتله کېدو او د هغو نفرت او زړه ته په دې سره یو تکلیف رسېدو. دا د یاد دي دا انسان به اقرار وکړي چې الله پاکه بالکل. بیا به ورته ووایي چې زما بنده کله چې دی خوراک وکړو او ردی دا کچره یا دا پټ مثلا کیلا د دې دا پټ په لاره کې ارتاو کو تا دا خیال کړو چې په دې به یو انسان راځي او کاغه په دې باندې وخویږي دا د انسان باعث د تکلیف وګرځي. دا انسان به بالکل حیران شي چې الله پاکه دا خو بالکل زه اوس ډوب شم اوس خو د خلاصېدو لار نشته بره. بیا به ورته الله پاک وایي چې زما بیا به د انسان په خپله شروع شي چې او الله پاکه پلانکی ګناه پلانکی ګناه. الله پاک به ورته وایي چې نور خاموش شه بس ما په دنیا کې هم پتا پرده اچولې وه اوس مې د باندې هم پرده واچوله. خو دا هغه بندگان دي چې ګوره دا د الله پاک خاص بندگان چې دا الله ته مقرب او نږدې بندگان بی او دو به بالکل د اول نه هم نیکی هغه سوا شوي یعنی ردو بیړه به پار شوي. خو دا به الله پاک بیا صرف د انسان ته ردې دپاره وایي چې دا انسان چرته په زړه کې دا خیال رانشي چې زما څه ګناهونه نه لیکن ده به ګناهونه کړي خو ده به دومره په صدق باندې توبه ویستي چې دا هغه ګناهونه به الله په نیکو بدل کړي لکه مخکې تیر شوي دي چې الله پاک فرمایي فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. الله پاک د دو هغه ګناهونه بدل کړي دي په نیکو سره. دا داسې نه دی چې موږ ښه په دې کې جرأتمن شو چې ګناهونه کو او الله به د قیامت په ورځ به پرده راچوي په موږ باندې. نو الله پاک به دې بنده ته دا ټول هر څه ووایي او بیا به ورته ووایي چې زما بنده ما د باندې په دنیا کې هم پرده اچولې ځکه دې بنده به توبه دومره په صدق ویستي چې رده دا ګناهونه او دا بدی دا به په نیکو سره بدل شي. نو الله پاک به ورچې ځه نو الله پاک فرمایي یوم تبل السرائر په هغه ورځ چې ښکاره به کړی شي رازونه یعنی امتحان به واغستی شي د رازونه. فما له من قوة ولا ناصر پس نه به وي د لره من قوة هیڅ قوت او طاقت د دغه امتحان د پټېدو یا د خلاصېدو یا د ځان د بری کېدو ولا ناصر او نه به یې څوک مددګار وي چې د مدد وکړي او دی بچ کړي خلاص کړي. والسماء ذات الرجع او قسم دی په اسمان را ګرځېدونکي یا ورونکي باندې چې اوبه وری والارض ذات الصدع او قسم دی په ځمکه چې چودونکې ده چې باران وشي په دې باندې او ځمکه وچ وي او د هغې نه ګیا او هغه فصلونه تخمونه دا راوځي. نو الله پاک وایي چې دا هر څه دغه مړه شیزونه د باران په ذریعه باندې واپس زه ژوندي کړم په دو کې هغه حیات او حرکت راشي نو زما بنده تا دوباره نشم را پاسولی. انه لقول فصل یقینا دا قرآن یا د مرګ نه وروستو ژوند لقول خامخا خبره ده فصل پخه دا یو
مضبوطه او پخه فیصله ده چې د مرګ نه وروسته دوباره ژوند دا یقیني دی او دا خبره چې دا قرآن مجید دا د الله پاک کلام دی دا پخه یقیني خبره وما هو بالهزل او نه ده دا ټوغه دروغ خبره نه ده چې بس تاسو یې اورئ او شاته یې غوځارئ انهم یکیدون کیدا یقینا دو چلونه کوي کیدا چلونه یعنی مضبوط چلونه او تدبیرونه کوي د قرآن مجید د ناکامه کېدو دپاره د دین او د اسلام د ناکامه کېدو دپاره د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قتل منصوبې جوړی او مضبوطی منصوبې جوړی الله پاک فرمای یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون دا کافران دا غواړي چې دا دین دا ختم شي لیکن الله پاک دا خپل دین دا به پوره کوي اگر که کافران بد ګڼي دی لره دو غواړي چې د قرآن مجید دا خور نشي په خلقو کې دا ختم کی وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون کافرانو به دې ته غوږ مږدئ او چې کله دا قرآن مجید لوستلی کیږي نو شور کوئ چې نور خلک هم وانوري د دې دپاره چې تاسو غالب او زورور راشئ نو الله پاک فرمای انهم یکیدون کیدا دو تدبیرونه کوي مضبوط تدبیرونه و اکید کیدا او الله پاک وای زوم تدبیر کوم مضبوط تدبیر ومکروا ومکر الله دا خلق یعنی دا مشرکین مکه دا مخالفین دو تدبیرونه کوي ومکر الله او الله هم تدبیر کوي لیکن والله خیر الماکرین الله پاک غوره تدبیر جوړونکی دی د خدای نه زیات زورور او طاقتور تدبیر د بل چا نشي کېدی نو الله پاک وایي چې دین به هم غالب کیږي دین به هم عام کیږي او تا ته هم دو هیڅ نشي سویلی نه څه ضرر در رسولی شي بس صرف د خولې دا خبرې چې په خولې باندې ستا مخالف دو سکی دغه کولی شي دغه په دې تا ته تکلیف در رسولی شي فمهل الکافرین نو الله پاک پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته فرمایي چې مهلت ورکه کافرانو ته یعنی دوله دعوت ورکوه او د دو دپاره د بخیرۍ دعا مه غواړه امهلهم رویدا خو که بیا هم دو ستا خبره نه مني او د نافرمانی او ستا د مخالفت نه راګرځي نو الله پاک وای امهلهم رویدا بیا ولا مهلت ورکا لږ غوندې بس د هغې نه وروستو د دو پاتې کېدا یا د دو غالب کېدا دا بیا نشي کېدی بس د هغې نه وروستو د دو دپاره ناکامي ده او د دنیا دا زندگی څه زندگی ده دو به څو ورځې دا بدماشي او دا عیش پرستی او دا مخالفت وکړي الله پاک دې زموږ حفاظت وکړي والسماء والطارق او قسم دې په اسمان او په راتلونکي د شپې وما ادراک ما الطارق او څه خبر درکړی دی تا ته چې څه دی راتلونکی د شپې النجم الثاقب ستوری دی ځلیدونکی ان کل نفس نشته هیڅ یو نفس لما علیها حافظ مگر شته په هغه باندې حفاظت کوونکی
فلینظر الانسان پس ودی ګوري انسان مما خلق چې د سنه پیدا کړی شوی دی خلق پیدا کړی شوی دی مما ان دافق د اوبو ټوپ وهونکو نه یخرج چې راوځي من بین الصلب د منځ د ملا والترائب او د سینې نه انه على رجعه لقادر یقینا دغه الله تعالی په واپس کولو د هغه خامخا قادر دی یوم تبلی السرائر په هغه ورځ چې ښکاره به کړی شي رازونه فما له پس نه به وي ده لره من قوة هیڅ طاقت ولا ناصر او نه څوک مددگار والسماء او قسم دی په اسمان ذات الرجع را ګرځېدونکي والارض ذات الصدع او قسم دی په ځمکه چې چودونکې ده انه یقینا دا قرآن مجید یا د مرګ نه رستو ژوند لقول فصل خامخا خبره پخه ده وما هو بالهزل او نه ده دا ټوغه انهم یقینا دو یکیدون تدبیرونه کوي کیدا مضبوط تدبیرونه و اکیدو او زه تدبیر کوم کیدا مضبوط تدبیر فمهل الکافرین نو مهلت ورکا کافرانو تا امهلهم مهلت ورکا دولا رویدا لگمدا